السلام علیکم. زه عبید الله حسام یم. په دې ویډیو کې درته د یوې داسې موضوع په اړه خبرې کوم چې که عمل پرې وکړو انشاءالله د دنیا تر ټولو غوره انسانان بشو. یوه شپه عبادت د نږدې 10,000 شپو او ورځو ثواب پکې ګټلی شي. سبحان الله. موږ پر خپل رب عز وجل څومره ګران یو. هر وارې مو روژې ته ژوندي پاتې کوي چې له دې لویې موقع ګټه واخلو او ځان ته پرې آخرت او جنت وګټو. پوهیږئ بدبخته څوک دی؟ هغه چې ځان په دنیا او آخرت تباه کوي. هغه څوک دی چې په روژه کې هم د پخوا په شان راحت غواړي، ستړی وي او ځان دنیایي معاملو پسې ستړی کوي. روژه تیر شي او د بخښنه ونه شي. د قدر شپه پې راشي، خدای د سریالونو یا فلمونو په کتلو، په ګپ شپونو، غیبتونو، بنډارونو، په ساعتونو د کرکټ او فوټبال لوبو په کتلو او نورو بېګټې کارونو بوخت وي. داسې انسان د زړه سوي مستحق دی. باور وکړئ، ځکه دا انسان د ځان دښمن دی چې عمر بې ځایه ضایع کوي. له داسې طلایي موقعو هیڅ استفاده نه کوي. دا شپې بیا نه تکراریږي مګر پر هغه چا چې تر راتلونکي کاله ژوندی پاتې شي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا زه او ته به د مړو په کتار کې راځو که د ژوندیو؟ هیڅوک د دې پوښتنې ځواب نشي درکولی، ځکه په دې یوازې الله تعالی ښه پوهیږي. که دې دا یوه شپه نصیب شوه، د ټول عمر ګناهونه دې انشاءالله بخښل کیږي. د ټول عمر. خیر که تیرې شاوخوا 20 شپې دې ضایع کړې وي، راځه لا هم چانس لرې، همت وکړه. حداقل د روژې په دې وروستیو 10 شپو کې فیسبوک، یوټیوب، سریالونو کتل او بنډارونه بند کړه. د روژې 10 اخري شپې په عبادت تیرې کړه. آیا موږ د خپل مهربان رب عبادت لپاره په پوره کال کې یوازې 10 شپې د عبادت لپاره نشو ځانګړې کولی؟ که دا کار نشي کولی، بیا نو څنګه د خوشحاله او نیکمرغه ژوند تمه درلودی شي؟ ځکه الله تعالی تا سره څومره ښه کوي، خو ته ورته یوازې 10 شپې ځانګړې کوی نه شي. که دې د قدر شپه په نصیب شوه، د یوې شپې د عبادت اجر د څه باندې 83 کالونو د عبادت په اندازه او تر دې زیات بهتر دی. په ځان ظلم مه کوه. شیطان در باندې بوج کړی چې عبادت خو سخت کار دی، نفس دې راحت او ساعت تیري غواړي، خو ته پخه اراده وکړه، له الله تعالی مرسته وغواړه او دا دعا کوه چې ربه د قدر شپه مې نصیب کړه. خلک په زندان کې کلونه تیروي، دومره ورته سخت نه وي لکه تا باندې چې دغه د 10 شپو عبادت دومره بوج دی. ټول دنیایي کارونه د ورځې ته کړه، 10 اخري شپې عبادت ته ځانګړې کړه. دنیا او مافیها پرېږده، خپل رب ته کښېنه، عبادت او د قرآن کریم په تلاوت او په دعاګانو شپې رڼې کړه. د دنیا تر ټولو غوره انسان بشي. ډاډه اوسه. همدا اوس پوخ تصمیم ونیسه چې دا کار کوم. معلومه نه ده چې بلې روژې ته به ژوندي یو او که نه.